دوه ډیر تازه مهم او په زړه پورې خبرونه. افغانستان ته د آیرلینډ لخوا د خطر زنګ. راشد خان یو بل د ویار ډک کار وکړ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې ویډیو ته درته راغلاس ویم. د آیرلینډ کرکټ بورډ د افغانستان سره په هند کې د 3 ورځو لوبو لړۍ لپاره د انډري ویلبرني په مشرۍ خپله 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. دغه سیالۍ چې د آیرلینډ او افغانستان ترمنځ ترسره کیږي د هند په ګریډ ټرنویدا کې به د مارچ په 8 او 10 نیټه نندارې ته وړاندې شي. د آیرلینډ په 14 کسیزه لوبډله کې انډري ویلبرني لوبډل مشر، ګیرټ ډیلاني، جارج ډوکرل، شین ګیټکیټ، جوش لیټل، بیری میکارټي، کیوین اوبراین، بوایډ رینکین، سیمی سنگ، پاول سټرلینګ، هیری ټیکټر، لورکن ټکر، ګیری ویلسن او ګریک ینګ شامل دي. د لوبډلې د اعلان پر مهال د آیرلینډ د غوراوي کمیټې مشر انډریو وایټ وویل چې راتلونکي 20 ورځ نړیوال جام ته دوی پلان لري چې ډیرو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړي ترڅو دوی ځانونه ثابت کړي او په نړیوال جام کې بیا ښه ولوبېږي. هغه وویل چې د دوی مشر روزونکی ګراهام فورډ هم په دې هڅه کې دی چې د نړیوال جام لپاره یوه غوره لوبډله جوړه کړي. دوی زیاتوي چې لوبډلې په وروستیو کې د ویسټ انډیز پر وړاندې ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړه او له لوبغاړو هم دا هیله لري چې د افغانستان پر وړاندې هم ښه وځلیږي او افغانستان په خپل کور کې له سختو ماتو سره مخ کړي. هغه وایي چې موږ په دې باوري یو چې یوه ښه لوبډله مو جوړه کړې ده او دا وړتیا لري چې په دغه سیالیو کې بریا په خپل نوم کړي. د یادولو ده چې تر دې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د آیرلینډ پر وړاندې لړۍ لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې څو ورځې مخکې د تمریناتو لپاره هند ته رسېدلې ده. دویم خبر دا چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه الراونډر راشد خان ارمان وایي زه غواړم په ټیسټ کرکټ کې ډېرې لاسته راوړنې ولرم ځکه افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته ډېر کم وخت کیږي چې آی سی سی د ټیسټ کرکټ لوبو بشپړ غړیتوب ورکړی. زه هڅه کوم چې په ټیسټ کرکټ کې د خپلې توپوهنې بڼه بدله کړم. ما پر خپلې کپتانۍ کې بنګلادیش لوبډله په ټیسټ لوبه کې ماته کړه. اوس افغانستان یوازې 4 ټیسټ لوبې کړي چې 2 ګټلي او 2 بایللي. راشد زیاتوي ټیسټ کرکټ کې به خپلې توپوهنه کې تغیرات راولم. زه به ډېر تمرینات وکړم او پر ټیسټ کرکټ کې ډېره خواري وکړم. موږ که ډېرې ټیسټ لوبې ترسره کړو نو ښه راتلونکی به ولرو. دغه افغان لوبغاړی په 20 ورځو لوبو کې لومړی بالر دی چې په نړیواله کچې 100 وکټ ډېرې ژر پوره کړي. راشد د 20 ورځو لوبو فارمټ خوښوي او تر ټولو پکې غښتلی هم لیدل کیږي. هغه د استرالیا د بیګ باس سیالیو په لړ کې د توپ اچونې ترڅنګ ډېره ګټونه توپوهنه هم ترسره کړه او هیله لري چې په راتلونکي آی پي ایل سیالیو کې هم ښه وځلیږي او د افغانستان نوم نړۍ ته لا ښه وځلوي. نو قدرمنو مینوالو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه جاري.